سلامونه ستړي مشئ په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ یاستئ او هغه لارښوونې چې روغتیا پالانې د کرونا ویروس نه د مخنیوي په خاطر موږ تاسو ته کوي هغه به مو په ځان عملي کړي وي. په کورونو کې به پاتې یاستئ او اوس به بیا هم د ناچارو خلکو سره د مرستې صندوق خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه د انعکاس راډیو ټلویزیون او د انعکاس فیسبوک پاڼې له لارې اورېدلی او لیدلی شئ. کولی شئ په خپرونه کې اړیکې هم ونیسئ. هغه لیدونکي چې اورېدونکي چې د راډیو له لارې زموږ خپرونه اوري کولی شي په 08891 شمېره باندې اړیکې ونیسي یا هم 078309911 شمېرې باندې کولی شي اړیکې ونیسي او کوم نظر پوښتنې چې ورسره یې د دغې مرستې د راټولولو په تړاو د ویش په تړاو یا نور کوم داسې پوښتنې ورسره یې کولی شي خپرونه کې اړیکې ونیسي. حتما به موږ زموږ میلمانه ستاسو پوښتنو ته ځواب درکوي. ما سره په خپرونه کې دوه قدرمن میلمانه دي. ضیاء الرحمن حسرت صاحب چې ده د کرونا کنټرول فنډ د ویش کمیسیون غړی دی او ترڅنګ یې ډاکټر صاحب ملک خان مسلم مل چې دا د 4مې ناحیې د 10م ګذر وکیل دی. دا دواړه ما سره خپرونه کې دي او دا دې سره به بحث او خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ په ژوندۍ بڼه اړیکې ونیسئ، نظرونه پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. هڅه وکړئ د ناچارو هیوادوالو لاسنیوی وکړي او موږ به ډېر خوشحاله شو چې په دې خپرونه کې داسې اړیکې هم ولرو چې هغه یا د نورو ناچاره هیوادوالو سره عملاً مرسته کړي او یا هم غواړي د دغې صندوق له لارې د مرستې ترسره کړي. تاسو دواړه ستړي مه شئ خپرونې ته. پیل کې اوساس له تاسو نه وکړو تازه جزئیات څه دي دغې مرستې د صندوق په تړاو باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسې ډاکټر صاحب او درنو لیدونکو ته. په تېر هغه ناچارو کورنیو ته چې د کرونا د مخنیوي د قرنطینې دوره کې دوی زیانمنې شوي دي، له کومې ورځې نه چې د ننګرهار والي ښاغلي شاه محمود میاخېل د بېوزلو خلکو سره په تېر هغه ناچارو کورنیو او افرادو سره د مرستې لپاره یو نوښت وکړ. د بېلابېلو سکتورونو د غړو په ملتیا یې د کرونا فنډ یو صندوق پرانیست. په دې سره ډېرو افغانانو د بېلابېلو قشرونو استازو پکې دلچسپي وښودله او هغوی د صندوق سره مرستې وکړلې. بالاخره مرستې یو حد ته ورسېده چې موږ لږ تر لږه تر 3000 ډېرو کورنیو سره باید د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې مرستې وکړو. په ننګرهار کې ناچارې کورنۍ ډېرې زیاتې دي، ممکن ټولو ته رسیدګي ونه شي، خو هغه کټګورۍ پکې لومړیتوب لري چې هغه نسبتا تر نورو خلکو بیخي په دې اوسني وضعیت کې په دې یوه میاشت کې هغه کورنۍ ډېرې ژوبلې شوي دي. دغه اوس مهال چې زه د سټوډیو ته راتم او موږ وروستي ارقام راټول کړي دي، موږ سره په دې صندوق کې $1,15,114 راټول شوي. دا ډول 30,04,950 افغانۍ راټولې شوي دي. د دې ترڅنګ موږ ځینې پکیجونه هم لرو چې بېلابېلو سوداګرو، پانګوالو او هغو د هیوادوالو چې دوی غوښتل په دې صندوق کې برخه واخلي، ثواب یې ګټلی دی او دا ډول خپله همدردي د ټولنې سره وښیي. هغوی د بېلابېلو توکو مرستې کړي دي. فرض کړئ د صابونو، د لاس مینځلو، د شامپو، د پوډرو، دوی د خوراکي توکو لکه لوبیاو، دالو، چایو، بوره او د دې شیو مرستې کړي دي چې تقریبا د هغې مبلغ هم شاوخوا 2.5 لک افغانیو ته رسیږي. نو دا هغه وروستۍ مرستې نه دي، مرستې نور هم کېږي، را روانې دي. هره ورځ په مرستو کې بدلون راځي، خو نیکمرغي دا چې موږ د دې ټولو مرستو لپاره په بانک کې یو اکاونټ جوړ کړی دی. د افغانیو لپاره ځان ته یو اکاونټ دی، د ډالر لپاره ځان ته یو اکاونټ دی. دا د دې اکاونټ لپاره 3 کسیز ګروپ جوړ شوی دی چې هغه ګروپ مستقیما د والي صاحب تر څار لاندې دی او کله چې 1 روپۍ هم د دې اکاونټونو څخه ایستل کېږي د 3 واړو کسانو په امضا او لاسلیک سره ایستل کېږي او بیا د دې میسج بیرته د دې تلیفونونو ته ځي. یعنې د شفافیت مخه تقریبا په دې کې 100% کې نیول شوی دی. خو موږ یوې دعا ته اړتیا لرو چې دا شفافیت د له پیله تر پایه پورې موږ سره مل وي. انشاءالله په همدې به بحث او خبرې در سره وروسته هم کوو. که تاسو ته راشو د وکیل ګذران دغې لیستونو برابرولو هغه واک تر ډېره دیو ته ورکړل شوی دی. څومره دقت نه مو کار اخیستی، څومره ما خپل مسؤلیت ترسره کړی چې حقیقي ناچاره هیوادوال په ګوته کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او قدرمن میلمه ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. مونږ دې کې شک نشته چې مونږ ته دا مسؤلیت سپارل سوی ده، خو د یقین وکړئ چې اول مونږ دغه هغې باندې نه پوهېدلو چې دا به څومره یو دروند یو سنګین باري او اکثره وکیل صاحبان چون دا یو محیط ته تاسو پوهېږئ 395 وکیلان دي، دا ټول نو دا نسو درکولی چې دا کومک اصلا د چا لپاره ده، کوم ډونر ده، د ولایت نه ده، څنګه ده، په دې نه پوهېدل. خو مقصد یوه خبرې اورېدلې وه چې ولا کومک ده، مګر کومک اصلا موږ باید په دې پوه شو چې دا کومک د چا لپاره ده. دغه معلومات تاسو سره نه وو شریک شوي؟ نه، شریک وو داسې و بعضو درک نه که، بعضو وکیل صاحبانو درک نه که دا مسله. ما دا عرض وکړه چې بعضې وکیل صاحبانو دا خبره درک نه کړه. اصلا باید موږ اول د خپل ولس ته تاسې د انعکاس د تلویزیون له لارې نه زه باید خپل ولس ته ووایم چې دغه مستحق څوک ده، مستحق تعریف باید وکړو. مونږ ته ویل سوي وو جناب والي صاحب د کور ودانې، زه بیا مننه ځانګړې مننه ترې کومه چې داسې یو اقدام یې وکړ، چا چې ورسره همکاري کړې هغو نه مننه کومه، بیا د ننګرهار ولایت ښاروال صاحب تاجرانو ټولو نه ځانګړې مننه کومه چې په داسې سختو شرایطو کې میلمانه چې هم دی غړی د دغې برنامې اصلا کې موږ ته داسې ویل سوي وو، موږ د هرې ناحیې په سر باندې یو وکیل غوښتل سوی و ښاروالۍ ته چې هغې نمایندګي شخصا ما کوله د څلورمې ناحیې. موږ ته ښاروال صاحب دا مکمل تشریح کړي وو، څه چې والي صاحب ورته ویلي هغه یې موږ ته وهو په وهو هماغسې رسولي وو. خو دا چې بعضو غلط درک کړی وو، یو سوء تفاهم منځته راغی، د هغې باندې به زه لږ وضاحت واچوم که تاسې وخت لري او اجازه مو. اول خو مستحق مونږ چاته وایو؟ مستحق مونږ هغه چاته وایو چې دی د بېګا لري د سبا نه لري. مستحق مونږ هغه چاته وایو چې د لاسګاډی چلاو، مخکې لاسګاډی کراچۍ چلوله یا یو اریړه چلوله او هغه یې اوس د کرونا د قرنطین له وجې نه په کور باندې ناست ده او بېګا ته څه شی نه لري چې خپل عیال ته یې ورکړي. ولې بدبختانه چې د خلکو د افغانانو، خو تاسو پوهېږئ چې افغانان غیر له دینه ډېر جنګ ځپلي دي، 45 کاله جنګ ده، ټول احتیاج دي. خو دغه مستحق کسان چې وو هغه موږ دا و. بیا موږ خپله د اولې ګذر نه شروع وکړله، په خپله شخصا زه پکې وم، موږ سروې چې کوله، د ما د موټر شیشه ماته سوه پکې. یعنې موږ خلکو دومره تنګ کړلو، یو ما ولیکه، بل وای ما ولیکه، بل وای ما ولیکه. موږ دا څخل دا سروې څخل کړې. سروې موږ داسې وکړله چې د کور ته به داخلېدو اجازه به م غوښتله، زنانه به مې خواته کولې، بیا به م هلته ورته ویلې، اشپزخانه به م خپله کتله. ورتلو په اشپزخانې ته چې دومره شی پکې شته چې بېګا ته وخوري سبا یې نه لري، هغه به موږ مستحق په نامه نیوه. دا ټولو وکیل صاحبانو همداسې کړي که نه یوازې تاسو؟ زه راځم، ما درته ویلي چې سوء تفاهم، بعضې هغه وکیل صاحبان چې دا پروګرام یې نه و درک کړی یا د علم سطح یې کته وه یا صحیح تعریف یې نه و سوی، هغوی بیا دا لیستونه بعضې هغوی ویلي چې کومک ده، کومک په نامه باندې لیستونه یو څه جوړ کړي وو چې هغه بیا د خپله د موږ شخصا د موږ د ناحیې امیر صاحب ډاکټر بریالي چلند صاحب زه ډېر مشکور یم، ډېر فعال سړی ده او تکړه سړی ده. هغه ورته ویلي چې نه دا لیست زه در سره نه منم. د هغې په سر بیا موږ بله کمیټه جوړه کړله چې هغې زه بیا خوشبختانه د هغې کمیټې غړی وم. زه هم دا اوس د سروې نه دلته راغلی یم، ساحې نه راغلم راستن، که زه درته وایم چې ما به ډوډۍ هم نه خوړې، دا به شاید تاسې ونه منئ. سهار 7 بجې زه وځم او ماښام 7 بجې بیا کور ته راځم. اوس ډاډ شته دی خلکو ته چې تاسو حقیقي ناچاره خلک په ګوته کړي او هغې سره به مرسته کوي؟ په تمام معنه زه چیلنج ورکوم. ګورئ نه لږ به خیر وضاحت لږ اجازه دي البته. ګورئ دا برنامه باید واضح سي. یو خلکو دا واورده چې کومک ده، په دې دونه خبر چې دا د کوم ډونر لخوا نه ده، امریکا نه ده، چا نه ده، چا نه ده. ولې دا خو جناب والي صاحب او داسې محترم و معزز مشرانو یو څه کړي وو چې هغه پیسې چانده ونه په حساب به چانده ورته وایي، چاندې په شکل باندې راټولې کړې چې موږ هغه غونډه کې ناست. نو بیا له هغې نه وروسته بله کمیټه موږ جوړه کړه چې بیا د دغې کمیټې په سر یې نظارت وکړه
د هغې په سر پرون بیا بله کمیټه د ولایت له خوا نه بله راغله چې په راس کې قدرمن رئیس صاحب ببرک ماخیل صاحب ده او هغه علیزی صاحب ده عبدالرضا صاحب ده نو اوس هم موږ لګیا یو کار کوو خو زه ولس ته په تمام معنا ډاډ ورکوم ګورې دا بعضې فیسبوکیانو نه زه ډېر سخت خفه یم زه انتقاد پرې لرم ټول تاسو ټول وکیلان په یو سترګه مه ګورئ ټول باندې انتقادونه کوي وکیل غل ده وکیل غلا وکړه وکیل غلا زه درته قسم خورم د باندې موټر شپ کې ماته سوی 20,000 روپۍ کېږي وه شی باندې ولاړ د موټر مې کتلی یم صحیح موټر مې قصدن یې وشتلی وایي چې نوم مې ولیکه ما ونه لیکه ما دې وروره ته یوه رکشه لرله چلوله بل ورور یې په اردو کې و بل ورور یې په چېرته ته په بانک کې وظیفه لرله وایي ما ولیکه صحیح ده مننه بېرته بیا تاسو ته راګرځو ډاکټر صاحب عزیز الله ورور موږ سره په اړیکه کې دی له سخرو ده د دې اړیکه اخلو سلام ستړي مه شئ خپرونې ته عزیز الله ورور تاسو زموږ غږ اورئ عزیز الله ورور که زموږ غږ اورئ مهرباني سټوډیو سره مو اړیکه واصل ده څه نظر پوښتنه لرئ ښه فکر کوم دغه اورېدونکی نه غواړي خبرې وکړي تاسو هم کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې اړیکې ونیسئ خپل نظرونه پوښتنې چې څه لرئ هغه له موږ سره شریک کړئ هغه څوک چې د راډیو اورېدونکي دي کولی شي په 0800991 شمېرې باندې اړیکې ونیسي او تاسو زموږ خپرونه دم ګڼئ د انعکاس راډیو ټلویزیون او د انعکاس فیسبوک پاڼې نه په ژوندۍ بڼه کتلی شئ همدې ته که راشو اسرت صاحب چې مخکې ملک صاحب یادونه وکړه چې ځینې وکیل ګزارانو دا نه واخیستې چې اصلا دا مرستې د چا لپاره دي بیا هم که څه هم په ټولو خپرونو کې پې موږ بحث کړی چې تاسو دغه مرستې مشخصا ناچاره څوک تاسو پېژنئ چې هغه سره دا کومک کېږي او دغې برخه کې څومره عامه پوهاوی ورکول شوی دی چې دا مرستې مستحق دغه خلک دي نور نه په لومړۍ ورځ چې کله دغه اعلان وشو رښتیا همدغسې یو سوی تفاهم موجود و چې وکیلانو ته ویل شوي وو چې تاسې د فقیرانو یا دغه بېوزلو کسانو یا کورنیو لیستونه برابر کوي بس په ټوله کې د وکیل صاحب خبره موږ به ټول وکیلان نه ملامتوو خو په غوڅ اکثریت سره دغسې یوه پېښه شوې وه چې بس چې چا څوک پېژندل هغه یې په دې لیست کې ځای پر ځای کړي وو زه ډېرې بلا بېلګې لرم هلته مې بیا والي صاحب و د ښاروال صاحب د دا بېلګې ویلې هغې نه وروسته مې بستن د اصلاح چې رامنځته شوه دا موږ چغه پورته کړه یعنې دغسې یوه ستونزه رامنځته شوې وه خو دا داسې نه چې ا نه تر زیاته پورې ټولو وکیلانو دا کار کړی و خو غوڅ اکثریت وکیلان دغسې یو کار کړی و چې ډېر ماړه خلک یې په دې لیستونو کې ځای پر ځای کړي وو حتی داسې کسان هم ځای پر ځای کړي وو چې هغوی هر کال 1,00,000 افغانۍ خپل زکات راوباسي یا داسې شوي چې دوی ځای پر ځای کړي یا داسې شوي چې هغوی ورغلي پرې فشار راوستی دی او خپل نومونه یې پرې ذکر کړي وو زموږ په اومه ناحیه کې دا جنجال ډېر زیات و چې اکثره وکیلان دې نه خلکو نه مجبوره شوي وو چې د دوی نومونه باید ولیکل شي خو هغه مشکل موږ حل کړی دی یو شی دی چې زه په ډېر جرأت سره ویلی شم او څوک چې دلته زما خبرې اوري هغه دې غوږونه پرې خلاص کړي چې په دغه مسئله کې د نګران والي جدي دی او دا د بېوزلو حق دی د بېوزلو حق خدای هم چاته نه بخي کوم بنده ته چې تر غاړې هغه هم چاته نه بخي او څوک چې د ویش مسؤلیت یې هغه هم چاته نه بخي د دې لپاره موږ یو تعریف کړی دی د بېوزلو لپاره فقیران ټول یاستو ممکن زم د یو چا پر وړاندې فقیر واوسم یو څوک زما پر وړاندې فقیر اوسي تاسې د یو چا پر وړاندې فقیر اوسئ ولیکن بېوزله او ناچاره موږ ورته داسې تعریف کړی دی چې د دولت مامور د دولت معلم د دولت کارمن ولو که اجیر وي چې د دولت نه 2,000 3,000 10,000 15,000 میاشتنی معاش لري هغه د دې مستحق نه دی هغه عاید لري هغه چې د کور کرایه د موټر یا ترانسپورټیشن کرایه د مارکیټ کرایه او د دکانونو کرایه ورته میاشت په میاشت ورځي هغه د دې مستحق نه دی هغه چې ځمکه لري او له ځمکې نه ورته غنم راوړل شوي دي جوار راوړل شوي دي وریجې راوړل شوي دي نور عایدات سبزي راوړل شوی دی د هغه ژوند پرې روان دی هغه د دې مستحق نه دی حرفوي خیراتخواره د دې مستحق نه دي هغه چې د شرکتونو کارکوونکي دي میاشت په میاشت ورته عواید راځي هغه د دې مستحق نه دي هغوی ته چې له ننګرهار نه د باندې له افغانستان نه د باندې په نوره نړۍ کې څوک ډونر لري یا مرستندویه لري زوی پلار ورور خاوند نامزد
وراره خورای یا څوک شته چې هغه ته میاشت $50 $100 ورلیږي هغه قطعا د دې مرستو مستحق نه دی. مستحق څوک دی؟ هغه څوک چې په ښار کې کراچي چلول او اوس ښار قرنطین دی د کرونا وایروس د سرایت له ویرې او د کار په ټپه ولاړ دی دغه سړی مستحق دی. هغه چې زرنج چلاو په دې ښار کې اوس زرنج په کور ولاړ دی د بیګا ډوډۍ نه لري هغه مستحق دی. هغه استان چې د غرمې ډوډۍ وخوړه د شپې لپاره حیران دی یا د شپې ډوډۍ وخوړل او د سهار لپاره د خدای داد ته په تمه دغه رقم ته خلک د دې مرستو مستحق دي. موږ په ننګرهار کې بلا په ډېر شمېر سره بېوزله خلک لرو ولیکن موږ په دې کې هغه لومړیتوبونه ټاکلي دي. لومړیتوبونه هم دغه دي هغه خلک چې نهایتاً مستحق دي او اړ دي دې ته چې هغوی ته باید لږ تر لږه یوه نفقه ورکړل شي چې د دوی هغه وجود پرې تقویه شي یو انرژي واخلي. دا خلک موږ پکې دغه کړي ټارګېټ کړي دي او دې پسې ملاټه څه شروع کړې ده. د وکیل صاحبانو د کور ودان موږ ته لیستونه برابر کړل. موږ هغه د ښاروالۍ له لوري نن یا هم سبا رااخلو خو موږ سر له پرون خپل عملیاتي پلان په ښار کې پیل کړی دی چې موږ په هره ناحیه کې ګرځو ګذر په ګذر ټیمونه ورته ټاکلي دي. مخکې وکیل صاحب قصه وکړه چې دوی په 4مه ناحیه کې زموږ استازي هلته ګرځي او داسې استازي نه دي هغه ډېر دقیق او ډېر مخور خلک دي. اکثره موږ سره د پوهنتون استادان دي پکې د دې ښار د دې ولایت هغه ډېر مخور او د حساب وړ خلکو څخه موږ پکې څو تنه انتخاب کړي دي. داسې خلک دي. دوی له پرون راهیسې عملیاتي پلان پیل کړی دی سروې پیل کړی دی. موږ کور په کور ګرځو دغه کسان پیدا کوو. دا کسان به موږ د وکیل ګذر نه بیا وروسته لیست اخلو ولکن د وکیل ګذر لیست ناحیه دغه کوي فلټر کوي د ناحیې لیست خپله ښاروالي فلټر کوي د ښاروالۍ لیست بیرته راځي دغه عمومي بورډ ته دا بورډ یې فلټر کوي. له دې څخه هیڅ یو هغه څوک نشي تېرېدی چې هغه د ناچاره نه وي او په دې ناچارۍ کې راوړل شوی وي. هغه که وکیل معرفي کوي هغه که زه معرفي کوم هغه که ولسوال معرفي کوي هغه که رئیس معرفي کوي هر څوک معرفي کوي. ښه په خلاص غوږونو واورئ چې هیڅ څوک نشي تېرېدی هیڅ تشویش ورته مه کوئ. دا تشویش په هغه لومړۍ ورځ ما سره شخصا و او دا تشویش مې همغه چا ته رسولی دی چې هغه د دې فن د اختراع امتیاز لري هغه کریډټ ورته ورځي معنوي کریډټ البته هغه سره هم دا ستونزه شریکه کړې ده او د ستونزه مخه هم نیولې ده. قطعا دغه رقم ته خلک پکې نشي تېرېدی. دغه وکیلان د کور ودان چې هغوی د ملي احساس له مخې د بېوزلو په غم کې دي او دغه رقم ته اړ بېوزلې راټولوي چې هغه د سبا بیګا ډوډۍ ته حیران وي. مشکل په دې کې څه شی دی؟ مشکل دا دی چې زموږ په ټولنه کې داسې یو فرهنګ دی چې معمولا مرستې راغلي دي په دې لرې پرتو سیمو کې چې ویشل شوي دي هغه دغه سیمې هغه مخور ته ورکړل شوي دي او هغه یا په خپله حجره کې ایښي دي یا هغه بل دویم استازي سره لاس یو کړی دی هغوی خپلو کې سره ویش کړی ده. بیا فکر کړی دی چې دغلته یو سړی دی او هغه زموږ دغه راز افشا کوي یا چغې وایي جومات کې وایي یا دیره کې وایي او دوکانونو کې وایي دغه خوله یې ډپه کړې ده. دوی په دې فرهنګ اموخته شوي دي. فکر یې وکړ چې دلته د ډالر یا د افغانۍ یا د خوراکي توکي راټولېږي دا هم دغه رقم ته مرستې دي. اما د دې مرستو تر شا داسې یو بور شته چې هغه د ذرې حساب کوي. صحیح ده. مننه. په دې به بېرته راکېږو. یو ناچاره هېوادوال کلیپ به واورو استاذ بیا بېرته راګرځو خپرونې ته دوام ورکوو. موږ دا خلکو ته خاص کوو چې خوار غریب سره کومک وکړئ. سوداګرو ته وایو در په دره یو راشئ موږ سره کورو ته لاړ شئ زموږ حالاتونه وګورئ. زما د سیند په غاړه کور دی بیګا مې ټوله شپه پیره سیند ته کړې ده. پلار مې د زړه مریض دی مور مې په سترګو ړنده ده. زما څوک د خوارۍ مزدورۍ نشته. 3,500 روپۍ کرۍ ورکوم د کور پرون راته کرۍ کښ کور ته ولاړ ووایي کرۍ راکړه ما له کوم ځای درکړم. ستاسو ډېره کمه مرسته یوه ناچاره کورنۍ ژغورلی شي. دې دپاره چې خپلو ناچارو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ نو تاسو د دغې صندوق له لارې هم ستاسو په سیمه کې چې دغسې ناچاره هیوادوال وي چې هغه د خوړو لپاره کوم څه نه لري د هغې لاسنیوی وکړي. هم به موږ هغه اسلامي مسؤلیت چې د دې ناچاره هیوادوالو پر وړاندې لرو هغه به مو ترسره کړی او هم هغه انساني مسؤلیت چې موږ کوم په ټولنه کې لرو دا به مو هم ترسره کړی او که چیرې بې تفاوته پاتې کېږو د دغسې ناچاره هیوادوالو پر وړاندې نو خدای جل جلاله به هم له موږ نه پوښتنه کوي او وجدانا به هم موږ وجدان ته ملامت یو. نور رحمان ور موږ سره له بیسودو په اړیکه کې دی. د اړیکه هم راخلو. سلام ستړي مه شئ خپرونې ته. نور رحمان ور زما غږ اورئ؟ تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني؟
دغه مسله دې چې دا چې د ناچارو لپاره چې کوم کومک پروګرامونه شروع شوي دي او دا کوم خلک چې په تلویزیون باندې خبرې کوي دا حقیقت نه لري. ښه حقیقت څه دی؟ دروغ وایي. دا د سړک په سر باندې راځي د سړک په سر باندې چې کوم کلی نږدې دې کلو ته ورځي او دغه کلو کې صحیح چې ناچار هم لیکي او خپل خپلوان هم لیکي اثر رسوخ والا لیکي په تلویزیون باندې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. صحیح ده. ستاسو کلی د سړک نه څومره لرې دی؟ کوم کلی دی او هلته ناچاره هېوادوال نه دي لیکل شوي په دغې لیستونو کې؟ زه درته یوه خبره وکړم دا بله ورځ راغلي وو او دلته د خپل لیستونه شروع کړی وو د سړک په سر باندې تر د بنغرو پورې او د بنغرو پورې درېو ځانځینې کسانو لیکلي دي خو درېو د سړک د سر نه لاندې ساحل د میرکبیلې ده مومن آباد ته شمشور آباد ته میرویس منډې ده خرابات د دې ساحې ته بالکل نه دي راغلي. دلته داسې مخلوق پروت دی دلته داسې خلک پراته دي لوی لوی کلي پراته دي خو دوی دې کلو ته نه راځي دوی تپوس نه کوي دوی دغه راځي ځان نه تنګوي ځان نه کټ کوي ځان نه ستړی کوي چې راشي او د بېوزلو او د غریبو خلکو تپوس وکړي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه نور رحمان ورور ستاسو هغه نیوکه موږ واخیستله او استاد به هم ځواب درکوي خو مخکې له هغې وکیل صاحب تاسو څومره پاملرنه کړې چې مثلا کومه ساحه ستاسو مربوط کیږي په هغې هغه اخر کونجه پورې تاسو رسېدلي یاست او ناچاره هېوادوال مو په ګوته کړي دي؟ یو خو د خلکو خبرې دي یو چې د حقیقت ده که دا ورور چې ویلې چې دا دروغ وایي که یو تهمت یا په ده یا په ما یا په تا دا مهم نه خو خبره داسې ده چې پرون عبدالله والي صاحب په تورخم کې یو د خلکو د خیر لپاره یو هغه جوړ کړ چې دغلته به دا خلک د مستفید سي خو نن تاسې ویل د تورخم کې څه حال و نو دې کې بیا والي صاحب ملامته ده که ولس ملامته. بله خبره ده مخکې له دې نیټه خبرې ته چې راځم زه وایم چې مخکې دغه ننګرهار 9 ناحیې ده په دې خو سره پوهېږو په هره ناحیه کې مخکې 10 نیولې تر 20 پورې نه نیولې تر 10 پورې وکیلانو. اوس ډاکټر صاحب اشرف غني یو فرمان ورکړی ده چې په هره ناحیه کې به 11 ګذر وکیلاني کله چې دا لیست ترتیبېده هغه 23 یا 10 کسانو وکیلانو کې مداخله کړې هلته یو جنجال رامنځته شوی چې ورور زه سابقه وکیل یم ورته نوی راغلی او زه ته منم او زه تا نه منم دا مشکلاتو سره مو مخ شوي وو خو دا ورور خو بیا که غواړي دا ورور مشخص بخښنه غواړم د سوال د ده خو زه به یو خبره لږ وضاحت ورکړم مهرباني دې وکړي چې دغه ورور دې خپله ساحه خپل ساحه دې مشخص کړي زه به ساحې ته ورسم او زه به خپل لیست ورته راوړم چې ما خپل لیست کې که د ما د فامیل څوک و زه درته 1 لک جریمه ورکړم. مننه ډاکټر صاحب. استاد حسرت که همدغه موضوع تاسو لږ واضح کړئ ورته چې دغه مرستې د ورور نیوکه دا وه چې بلنغره پورې لیستونه لیکل شوي له هغې نخوا شاوخوا کلي چې دي نه دي لیکل شوي کوم ساحو کې دغه لیستونه جوړ شوي دي کوم ساحو خلکو ته مرستې لومړی کې ویشل کېږي ولسوالیو ته به ځي که نه لږ پوره وضاحت ورکړئ. یو خو دې ورور ته وایم چې ممکن د هغه له نظره موږ حقیقت ونه وایو خو لیکن موږ حقیقت وایو ځکه حقیقت نه چې سړی سترګې پټې کړي نو بیا یې وجدان هغه ټولنه کې ژوند هم ناشونی خبره دا د وروره چې ممکن ستاسې په کلي کې چېرته چې تاسې اوسئ هلته دا سروې نه وي شوې یا شاوخوا کلو کې مو سروې شوي وي ولیکن ستاسې نوم ترې پاتې وي یو خو دغه سیمه اول وګوره چې دا په 8مه ناحیه کې راځي که نه راځي بهسود زموږ بهسود په 8مه ناحیه کې راځي چې تاسې د ناحیې مربوطېږي که د ولسوالۍ مربوطېږي که د ناحیې مربوطېږي نو پوښتنې وړ یاستئ موږ باید ستاسې معلومات وکړو چې تر هغه تاسې پورې څنګه سروې ډله نه ده در رسېدلې که د ولسوالۍ مربوطېږي نو دې پروسې سره اوس کار مه لرئ کله چې له ښار نه موږ ولسوالیو ته ووتو نو بیا هغه وخت کې حساب کتاب کوو موږ د سروې ډلې پرون لیږلي دي د پرون راهیسې زموږ اکثره ډلې د هرې ناحیې لپاره مو چې مشخصې کړي دي یو ټیم لیډر دی او نورې غړي دي هغوی ځي ګذر په ګذر ګرځي او هغه ناچاره کورنۍ راټولوي بیا هم درته وایم چې داسې نه ده چې موږ دروازه په دروازه وټکو درته وایو چې وروره ته ناچاره یې که ناچاره نه یې که غني یې موږ هلته ځو حتی ملایمان هغه د سیمې هغه فعالانو نه یو چا نه معلومات کوو چې په دې کلي کې دغه خلک بېوزله څوک دي چې د بیګا او سبا د خوراک لپاره امکانات نه لري هغوی چې موږ ته دا مشخص کړي موږ د هغه سیمې د جومات له امام نه پوښتنه کوو هلته شاوخوا یې ګاونډیان چې دي هغوی نه هم تصدیق اخلو هغه فعالان چې په دې کلي کې څوک دي هغې نه هم تصدیق اخلو هغې نه وروسته موږ
موږ دا ځان سره په لیست کې نیسو. البته دا لومړۍ مرحله ده. کله مو چې په لیست کې ونیو راځي لیستونه دلته بورډ ته، بورډ دې پسې بیا یو لټه کوي، یعنې د شفافیت لپاره تن دا لټه کېږي چې موږ ځان 100% کې مطمئنه کړو چې دا کورنۍ مستحقه ده او که مستحقه نه ده. بله خبره دا ده چې موږ په لومړي سره کې اراده لرله چې دا مرستې باید په ټول ننګرهار کې په بېلابېلو سیمو کې پر بېوزلو باندې ویشو. خو کله چې مرستو ته کتل، وخت ته مو کتل، د حساسو شرایطو ته کتل چې دلته د کرونا وایرس مخ په شدت سره روان دی او خپل امکانات ته کتل، نو موږ ټول ننګرهار ته رسیدګي نشو کړای. بیا مو په دې کې لومړیتوبونه وټاکل. لومړیتوب مې همدا و چې موږ باید ښاري سیمې ونیسو، ځکه مزدحمې سیمې ګڼه ګوڼه چې ډېره چېرته ده هغه د ښارمیشتې سیمې دي او په ولسوالیو کې اوس هم د خلکو یو نیم ځای کاروبار شته دی، موټرې ګرځي، ترانسپورټیشن شته. دا ډول هلته ځمکې لري، وطنوال مو ځمکې لري، خپل ځمکو نه سبزي او نور عایدات ترلاسه کولی شي، یو چېرته یو خټو کار ګلکاري هم کیدی شي. خو په ولسوالیو کې خلک بیخي هغه تر دوی هم جدي ننګونې سره مخامخ دي. هغوی هم بېوزله دي. موږ نه وایو چې هغوی غنیان دي هلته لوټ چاپوي، ولیکن په ښار کې بېوزلي د ولسوالیو تر بېوزلو ډېر دغه دي، ناچاره دي. موږ لومړیتوب ښار ته ورکړ او د ښار په 9 واړو ناحیو کې مو د عملیاتي پلان د لومړي ځل لپاره پیل کړ. کله چې له ښار نه ووتلو موږ سره مرسته وه، امکانات و. موږ په ولسوالیو کې هم یو سروې کوو او د ولسوالیو ناچارو ته هم د خپلې مرستې رسوو. ولې په لومړۍ مرحله کې چې چون په ښار کې اړتیا ډېره ده، اړتیا چون په ښار کې ډېره ده او په ښار کې نفوس هم تر ولسوالیو ډېر زیات دی، موږ نو ښار ته لومړیتوب ځکه ورکړه. تاسې په دې دفتر نه چې وځئ وګورئ ټول ښار کې چېرته ریړې چې وي هغه ولاړې دي، چېرته لاسي کراچۍ والا چې دي هغه بېچارهګان لاسته ځنه نازي ته چې رکشې وي هغه متوقف شوي دي. دا ډول هغه لاسي خرڅونکي هغه ماشومان چې حتی او هغه زنانه چې وي او دلته د کورنۍ د نفقې لپاره یو کارګران ټول په ټپه مننه. بېرته تاسو سره ګرځو. شاهد ورور موږ سره له سخرو په اړیکه کې دی. سلام ستړي مه شئ خپرونې ته. شاهد ورور تاسو زما غږ اورئ؟ ما پورې تا ته او قدرمن وکیل صاحب محترم ته او قدرمن دی بل میلمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د سرخود د ککړک څخه شاهد لر سلام ته دی. وعلیکم. ډېر ښه راغلي. د سخرود له ککړکه مهرباني ته څه ویل لرې؟ قدرمن وکیل صاحب څخه مې سوال ده چې یو خو هغه ساحې دي لکه تاسو چې حقوق لاندې ویلي چې د ښار مربوطه دي هغې ته خو به صحیح دی او اندازه رسیدګي مو کوي. هغه ساحې چې نام نه دي او د نورو خلکو پکې حاکمان دي، د دغو ساحو لپاره کوم میکانیزم کوم پروګرام لرئ؟ لکه شرکت د ولسوالۍ سوی سړک شو یا داسې مربوطه نورې ولسوالۍ شي، دې ته مو کومه برخه په دغه مطلب کې ورته ځانګړې کړې او که نه؟ صحیح شو. ډېره زیاته مننه. د دې هغه وضاحت استاد اثرات ورکړه چې اوس دپاره یوازې ښار په نظر کې نیول شوی او هغې نه وروسته چې کله ولسوالیو ته پروسه ځي نو هلته به بیا میکانیزم ورته جوړېږي او عملي کېږي به. ډاکټر صاحب که دې ته راشو چې یو خو د مرستو د ویش مسله ده چې یو څه کېږي، خو د دې مهمه مسله چې هغه د مرستو راټولول دي، ځکه که مرسته وي نو وبه ویشل شي، که نه وي نو څه به وویشل شي. په دغې برخې کې وکیل صاحبانو څومره همکاري کړې ده، خلک یې څومره تشویق کړي، شتمن هیوادوال سوداګر دیو څه کړي کې نه دي کړي؟ ښه، ما مخکې عرض وکړو موږ چې کله ښاروال صاحب وغوښتلو د هرې ناحیې نه یو وکیل و، هغې زیات تاکید په دې و او هماغه وخت دغه خبره عین په څه خل چې راته ویل سوي ما ورسوله. موږ ته ویل سوي و چې تاسې په جوماتونو کې اعلان وکړئ چې دا مرستې د کوم ډونر لخوا نه دي، دنیا لخوا نه دي، خپله حتی والي صاحب چانده پکې اچولې، هغه پکې خپله د والي صاحب فامیل چانده اچولې، نو تاسې هم موږ سره چانده واچوئ. د هغې مطابق مو خپل کومک کړی دی، څومره چې په وسه و هغه م کړی ده. په جوماتونو کې م اعلان کړی، کومکونو لپاره م ویلي دي، څوک چې پیسه دار وي موږ په ساحه کې خلک وو هغو ته م ټولو ته ویلي دي چې کومک وکړئ دې صندوق سره، دې صندوق سره به بیا هم کومک کوو بن کوو. بل د الباسي خبره وه، الباسي په باره کې موږ نهایت ډېر کومک کړی دی، یعنې ولس د خیر وسي موږ سره ډېر نهایت زیات کومک کړی دی. موږ ټولې کړي دي او قدرمن والي صاحب تورخم ته رسولي دا چې خلکو نن هغسې یو هغه وکړو یا خیر په هر صورت چې یا هغه ګاونډي هېواد داسې وکړه چې دغه څه چې قانون کې ورسره فیصله سوی څه چې قانون اصول هغسې مراعات نه کړه، 1000 کسان به د ورځې راخوشي کړي، دوی 3000 5000 یا 6000 یا 1000 راخوشي کړه او نو دلته یو هغه منځته راغی. نو خبره دا ده موږ بیا هم کومک کوو، کړی هم دا او بیا هم کوو. په جوماتونو کې مې اعلان کړی، مخورو سره ناست یو، سپین ږیرو سره ناست یو، خو زه دغه ورور ته وایم چې کاشکې دا د ما په ځای باندې وکیل وای.
چې دی راغلی وای د دا زور یې لری وای والله چې موږ نور داسې یو سهار 7 بجې راوځو موټر خپل د تیلو خپل دي چا نه پیسې نه غواړو کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځو حتی خور داسې وخت هم راځي چې موږ چاته دروازه ټک ټکو وایي چې وروره څه کار دی د خیرات د زویم وروره کومک دی بس په نه وایي ځه دا کومکونه تاسې ټول دروغ وایي داسې هم کیږي و مننه له تاسو نورزیا موږ سره په اړیکه کې دی له سخرودو نه سلام ستړي مشي خپرونې ته السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر ښه راغلی خور خپرونې ته مهرباني نورزیا خور کې تاسو ما غږ اورئ زه ستاسو غږ اورم مهرباني څه ویل لري اورم مهرباني ستاسو غږ زه اورم تاسو څه ویل لرئ مهرباني ویل په دې موږ لس کسان نه فقه خور خاوند مې تور زیری دی ښه ورته مې نه ده چې انان په خپل رسیدګي وکړم خاوند مې مزدوري کولې مزدوري باندې او تر خو کې نه صحیح ډېره زیاته مننه ستاسو دغه موږ واخیست دا خور وایي چې 10 نفره کورنۍ غړي لرم خاوند مې چې دی هغه تور زیړی لري او بیخي ناچاره وي مخکې کار و اوس نشته استاد به په دې تړاو ځواب ورکوي لږ وروسته خو وضو د یو بل ناچاره هیوادوال غږ په ګډه سره ګورو اورو بیا هم خپرونې ته دوام ورکوو موږ وایو چې موږ ته مرسته وکړي موږ سره غریبانه یعنې موږ سره لږ دغه وکړي موږ کور کې نه وړه لرو نه غوړي لرو ماشومان راته جاړي وایي موږ ته چی راوړه چینی راوړه موږ هېڅ هم په کور کې نشته دي سړی راته پروت د ماته ګوټ پیسې نه لرو چې پې ولګوو ماشومان راته سینه او بغل ټول پراته دي بیماران دي ټول راته او د ورځې نه لرو د شپې نه لرو روټۍ زما کورو کې سوال کوم غریبي کوم نشته دی چې نو زموږ شتمن هیوادوال سوداګر هغه د دغې صندوق سره هم په خپلو سیمو کې د ناچاره هیوادوالو سره مرسته وکړي چې زموږ خویندې میندې بیا دې ته اړ نه شي چې هغه د یو کپ ډوډۍ لپاره دې ته اړ شي چې هغه لاړ شي او د یو بل چا د کور ته ودرېږي او هغې نه سوال وکړي یعنې دا واقعا هم ډېر هغه دردونکې خبره ده چې زموږ خویندې او میندې په دغسې وضعیت کې دي او دوی ځي د نورو کورونو نه سوال کوي د مرستو د ویش موضوع ته که راشو ستاسو چې تېره ورځ خپرونه کې داسې ویل شوي ستاسو د رسنیو برخې مسؤل ویلی چې دغه ممکن نن مرستې ویش پیل شي خو تاسو ویل چې نه دی پیل شوی څه وخت به پیل کېږي تر کوم حده پورې کارونه رسېدلي لومړی مخکې دې نه چې دا پوښتنه ته ځواب خورکوي موضوع ته راځم یو خو یې ادرس ونه خو چې دا په ښار کې اوسي سخرود کې اوس اومه ناحیه ټوله په سخرود کې جوړه ده چې دا د ناحیې مربوطه ده که د ولسوالۍ مربوطه ده بل دا چې که د ناحیې مربوطه دي حتمي ده چې تر کوره پورې زموږ ډله ورځي هېڅ امکان نه لري چې کور دروازه یې ټک ټک نه شي او د دې پوښتنه ونه شي حتمي دلته ورځي نن 11:30 بجې زموږ ټیمونو د اومې ناحیې په ټولو ګزرونو کې کار شروع کړی دا اوس چې زه دلته راتلم د هغو نه مې اطلاع اخیسته په یو 2 ګزرونو کې ستونزې وي چې هلته وکیلانو ورسره جنجال کوو هغو ته مې ویل چې په کوم ګزر کې چې وکیل جنجال کوي معنا دا چې هغه وکیل خپله مداخله پکې غواړي چې مداخله غواړي هغه ګزر موږ بلاک کوو بلاک په دې معنا چې اصلا هغه ګزر ته موږ مرسته نه ورلیږو د وکیل شهرت او سره د مداخلې د انګیزې موږ دا ټول لیست کوو والي صاحب پورې رسوو موږ ته په دې باندې ډاډ راکړل شوی دی چې دا خلک بې پوښتنې نه پاتې کېږي او پار شو په هغه ګزار کې چې هر څوک مستحق کورنۍ پاتې کېږي د هغې مسؤلیت د همدې وکیل په غاړه دی چې غاړه پرې خلاصه کړو بله خبره د مرستو د ویش ده چې زموږ ټیمونو چې کله سروې خلاصه کړه سروې به نهایت کې 2 ورځې نیسي ډېر مهال نه نیسي په 2 ورځو کې سروېګانې خلاصې شوې مستحقې کورنۍ راټولې شوې لیست شوې موږ په دې باندې یو دغه کوو یو مرور کوو مرور نه وروسته بیا نو د مرستې ویش ته عملا وردانګو او په دې 9 واړو ناحیو کې موږ د بېوزلو کورنیو ته دا مرستې ویشو ممکن دا مرستې ډېرې زر پیل شي خو یو وضاحت پکې دا کوم چې دا ډېر هیوادوال په دې تمه دي چې او په دې فکر کې دي چې دا مرستې کېدای شي د ملګرو ملتونو مرستې وي کېدای شي دا د امریکې د متحده ایالاتو مرستې وي کېدای شي دا د نورې نړۍ مرستې وي ګورئ وطنوالو دا مرستې ستاسې زما د دغو مسلمانانو په دې ننګرهار او د هیواد کې د نورو هغو افغانانو هغه صدقات دي چې دوی تاسو سره خواخوږي ښودلې ده
او یا یې د خپلو ماشومانو مړۍ کمه کړې ده، یا دا چې د خپل بکس نه یو څو روپۍ راخیستې دي، یا یې له خپل دوکان نه اخیستې دي او دې صندوق ته یې ورکړي. دا نه د امریکې مرسته ده، نه د ملګرو ملتونو مرسته ده، نه د نورې نړۍ مرسته ده، دا یوازې د افغانانو با احساس افغانانو مرسته ده. او همدې سره که دا هم یو ځای کړو چې څه غواړئ د شتمنو هېوادوالو نه؟ وایم زما له خپلو شتمنو هېوادوالو دا غوښتنه ده چې که دې صندوق سره مرسته نه کوي یا هم ورته لاسرسی نه لري، لږ تر لږه خپله سیمه کې چېرته چې اوسئ هغه د محلې مربوط بېوزلې کورنۍ وګورئ، همغه بېوزلو کورنیو ته هماغلته مو مرسته ورکړئ. اړتیا دې ته نشته چې د ولایت تر دې صندوقه پورې دا مرستې راورسوئ. دا نه یوازې زما پیغام د دې بورډ د والي صاحب د دې ټولې ادارې پیغام دا دی چې یا دې صندوق ته وسپارئ چې دا رضاکاره ملګري دا مرستې وویشي او یا هم خپله په هغه کوم ځای کې چې اوس هغه د محلي مربوط بېوزلو باندې وویشي. بله خبره دا ده چې دا څوک چې په دې کمیسیون کې کار کوي دا ټول رضاکاران دي، نه دوی ته څوک معاش ورکوي، نه د معاش پرواګیره دي. فقط څنګه چې د پانګوالو دا مرسته د خدای د رضا لپاره کړې، دا ملګري هم د خدای د رضا لپاره دا منډې ترډې کوي او دا یو ملي احساس دی، ټولو ګډ کار دی. په دغه وخت کې باید موږ یو بل ته لاس ورکړو چې له ځمکې راپورته کړو، هغه که هر څومره فیصدي لږ تر لږه د یو بل ملاتړ باید وکړو. او په دې بد مهال کې چې د کرونا له ویرې زموږ قرنطیني حالت راغلی دی، په دې کې که یوه جمعه چاته ډوډۍ نشو ورکولی، لږ تر لږه که یوه شپه یوه ورځ مې یو چاته ډوډۍ ډېره زیاته مننه او مننه ډاکټر صاحب. لنډو کې ستاسو پیغام هم اورو، بیا خپرونه پای ته رسوو. ډېر په لنډو کې یو کوم پیغام د مرستو د بسپنې په ارتباط ټول شتمنو ټول افغانانو نه هیله لرم چې د خپلو بېوزلو خپلو جنګ ځپلو خویندو ورونو ټول افغانانو سره مرسته وکړي. دومه خبره مې ورته دا ده که شاید د تاسو د پروګرام نه به بهر وي، خو بیا هم زه پرې غږ کوم چې ګورئ دومره بې تفاوته کېږئ مه. حدیث مبارک د رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې په یو ځای کې مرض و تاسې هغه جنه مه وځئ، یعنې مه ورځئ. نو دوی دوست بې تفاوته دي، ورته وګورئ تاسې هرات کې څه حال ده، دا د بې تفاوتۍ نه اوسو. د کرونا په باره کې باید دوی جدي اوسي. ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو ښاغلو چې راغلئ خپرونه کې او موږ ته مو معلومات او بحث وکړي. ډېرې زیاته مننه. تاسو هم د خپلو ناچارو هېوادوالو لاسنیوی وکړئ او د دې خاطره چې دغه شته ناورین نه موږ ووځو، کرونا جدي وګڼئ او په کورونو کې پاتې شئ. تر بلې خپرونې چې ستاسو چوپړ ته راځم، الله مو مل شه.